السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبانو ښوونیزو بنسټونو ته د درسونو د پیل مشروطه اجازه ورکړه. وروسته تر هغه چې طالبانو په یوه اعلامیه کې له تعلیمي اداراتو وغوښتل چې د کرونا له امله دې له صحي اداراتو سره د دوی تر پوهاوي پورې دې درسونه نه پیلوي. تازه یې په یوه اعلامیه کې ټولو ښوونیزو ادارو ته د درسونو د بیا پیل مشروطه اجازه ورکړې ده. د طالبانو د تعلیم او تربیه او عالی تحصیلاتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي ده چې له یوې خوا له تعلیمي اداراتو پرته په نورو اجتماعاتو لکه په بازارونو، ترانسپورټ او ګڼه ګوڼه باندې بندیزونه او قیودات له منځه تللي، یوازې په تعلیمي ادارو بندیز پاته دی. او له بلې خوا د تعلیمي اداراتو زده کوونکي له زده کړې او تعلیم څخه محروم ګرځي چې له یوې خوا وخت ضایع کیږي او له بلې خوا تعلیمي سطحه کمزوري کیږي او اخلاق هم ورسره خرابیږي. نو په وینا چې دا څو سپارښتنو ته په اعلان سره تعلیمي اداراتو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکوي. طالبانو ویلي چې تعلیمي ادارې دې خپل تعلیمي کال د معمول سره سم د شوال المکرم کوچني اختر میاشتې تر پایه پورې پیل کړي. خو په وینا چې د زده کوونکو او طالبانو په ډیر تګ او راتګ، بازارونو او ګڼې ګوڼې ته بندیز او محدودیت رعایت شي، او که ممکنه وي په اتاقونو کې د زده کوونکو او طالبانو په شمیر څه محدودیت رعایت شي. پیغام کې سپارښتنه شوې چې د ادارې ماحول، د اتاقونو او هم د زده کوونکو او طالبانو د ځان او جامې مکمل نظافت باید وساتل شي. د مسواک وهلو د اهتمام په اړه زده کوونکي او طالبان متوجه شي، او دا چې د درس په جریان کې د فاصلې مراعاتو ترڅنګ دي زده کوونکو ته همیشه په صابون سره د لاسونو د مینځلو توصیه وشي. اعلامیه کې وایي په تعلیمي اداراتو کې دي زده کوونکي او طالبان د ورځني پروګرام له مخې د قرآن کریم تلاوت، مسنونه اذکار او دعاګانې معمول وګرځوي او الله جل جلاله ته عذر او زارۍ وکړي ترڅو دغه عمومي آفت او مرض له ټولو مسلمانانو څخه پورته شي. او په خبره چې که خدای مکړه په کوم زده کوونکي او طالب د مرض اثار ښکاره شي، هغه فوراً نږدې صحي مرکز ته ورسول شي ترڅو چې د صحت څخه اطمینان نه وي حاصل شوی، باید د قرنطین په حالات کې وساتل شي. اعلامیه کې دغه راز په اتاقونو کې د سپری پاشل، د ویروس ضد معاینات، د ادارې په عمومي دروازه کې استعمالول، د ماسکونو استعمالول، د یخو مشروباتو له څښلو څخه ډډه کول او د یو او بل سامان نه استعمالولو باندې هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا پر تعلیمي ادارو لګول شوي 3 میاشتې بندیز لا هم پر ځای پاتې دی.